پاکستان کې د الوتکې غورځېدنه اشرف غني ولې پرې خفه شو او خلک څه وایي؟ ګران اورېدونکو السلام علیکم. نن پاکستان کې د PIA شرکت یوه الوتکه چې له لاهوره کراچۍ ته روانه وه او 9 تنه پکې سپاره وو منزل ته له رسېدو وړاندې د کراچۍ په ښار کې ولوېده چې پکې سپرو ټولو کسانو ژوند له لاسه ورکړی او مړه شوي کسان ټول ملکي وګړي دي. په هر حال له دغې پېښې یوازې څو ساعته وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دغه پیښه خواشیني وښوده او ویلي دي په خواشینۍ سره خبر شوم چې کراچۍ ښار ته څیرمه د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت د مسافر وړونکي الوتکې د لوېدو پیښه کې مسافرو ته مرګ ژوبلا وخت دی. د افغانستان د خلکو او حکومت په استازیتوب د دغې دردناکې پیښې د قربانیانو کورنیو ته چې د خپلو کورنیو غړي له لاسه ورکړي او همدارنګه د پاکستان حکومت ته خپل د خواخوږۍ او غم شریکۍ مراتب وړاندې کوم. د افغانستان ولس د دغې پیښې د قربانیانو د ویرجنو کورنیو حالات درکوي او زموږ ملت او حکومت په دغه غمجنو شیبو کې د پاکستان د خلکو او حکومت ترڅنګ دی. که څه هم د ولسمشر دا کار په ټولو ډیپلوماتیکو اصولو ولاړ دی او همیشه چې کومې پیښې کیږي د نورو هیوادونو مشران پرې خواشیني ښیي حتی که دښمن هم وي او تاسې په پاکستان ګورئ چې له یوې خوا مو وژني او له بلې خوا د غم شریکۍ پیغامونه رالیږي. خو په هر حال د ولسمشر له دې پیغام وروسته او د دغې پیښې په اړه د هېواد دننه ځینې غبرګونونه راوپارېدل چې په 2 ډوله نظرونه موجود دي. ځینې یې دا نظر لري چې د پاکستان سره زموږ دښمني د هغوی له پوځ او حکومت سره ده او د نن ورځې په پیښه کې وژل شوي عام وګړي دي او موږ ته کوم تاوان نه ده رسولی او باید څوک پرې خوشحاله نشي. بل تعداد بیا دا نظر لري چې پاکستان له 40 کلونو راهیسې موږ وژني او په افغانستان کې د ټولو بدبختیو لامل همدا پاکستان ده او د دوی په غم افغانان باید هېڅکله غمجن نشي. دوی وایي همدا عوام چې موږ یې بېګناه بولو د همدې حکومت چې موږ وژني ملاتړي دي او هېڅکله یې همدا غږ پورته نه کړ او خپل حکومت یې ونه ویل چې افغانان ولې ژوند کولو ته نه پرېږدئ، ولې هغه خلکو ته چې افغانستان کې جنګیږي خوندي پټنځایونه ورکوئ. په پاکستان کې د PTM پرته یو پاکستاني هم نه دا غږ پورته کړی او نه به یې هم راتلونکي کې پورته کړي. په هر حال تاسو د دغې پیښې او د جمهور رئیس غني د پیغام په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.